السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګران شاګردانو خلکو چې روغ او جوړ به یاستئ. نن غواړم چې اکټیو انګلیش ون بورډ کتاب دویم لوست تاسو ته تدریس کړم په دې هیله چې تېر درس مو ښه زده کړی وي او تلفظ مو هم ښه یاد کړی وي. نن غواړم چې دویم لوست تاسو ته تدریس کړم. د اول درسونه لږ اسان دي خو ورته لږ درسونه یې سختېږي. راځو په درس پیل کوو. لومړی دویم لوست. دا مخه هم د لومړي لوست په څېر دی. آیټم 1 اوله برخه د معنا څه نن بیا هم په یې کې خبرې کېږي. نو کتابو ته هم پام وکړئ. راځو درس پیل کوو. ښه، اول مثال تاسو ته راغلی ده cat, a cat, a dog, a dog, a hen, a duck, duck, a roller. دا د تېر درس مثال ده. عین هغه رقم مثالونه دي. دا هم لکه هغه. دا به تاسو دغو نومان به تاسو څرنګه کوئ یادوئ. اول درسونه اسانه دي خو وروسته بیا لږ درسونه لږ سختېږي. ښه، کیټ څه ته وایي؟ پشي ته وایي. ا کیټ یوه پشي. ا کیټ یوه پشي. ا کیټ یوه پشي. ا ډاګ یو سپی. ډاګ څه ته وایي؟ سپي ته. ا ډاګ یو سپی. ا هین. ا هین. ا هین. هین څه ته وایي؟ هین چرګې ته وایي. چرګه. که یوه دا پسې وایي په انګلیسي به څرنګه وایي؟ یوه چرګه. ایچ ای این هین. ا هین یوه هین. ا هین تلفظ به څرنګه کوئ؟ هین. ا هین یوه چرګه. ا ډک. ډک څه ته وایي؟ هیلۍ ته وایي. ا ډک یوه هیلۍ. ډي یو سی کې څه معنا؟ هیلۍ. ډي یو سی ډک. ډي یو سی کې. دا هم عین اول کېږي. دا هم رولر. آر یو ایل ای آر رولر څه معنا؟ خطکش. دا هم پروني درس مثال ده. دا درس هم عین لکه پروني درس ونې ده خو بل درس راځي هغه کې بیا پسې خبرې کېږي. په ان کې خبرې کېږي. رولر څه معنا؟ خطکش. دغه درسو سپیل به تاسو یادوئ. بل درس کې بیا خبرې درته کېږي د ان په اړه چې ان چیرې استعمالیږي او له کومو حروفو سره دغه استعمالیږي او معنا هم پوهېږي چې د ان معنا څه ده. یو دا بل درس کې. دا لومړني درسونه لږ اسانه دي خو وروسته درسونه بیا لږ سختېږي. دا ډېر اسان درسونه دي. دا د ماشومانو لپاره چې په کور کې انګلیسي ته لاسرسی نه لري نو دوی کولی شي دغه کتاب څخه د ما ویډیو دوی لپاره چمتو کړې ده چې اوس بیا درسونه لږ نور سختېږي بلکې طبعه بیا لږ سخته ده ځکه ما دا د دوی لپاره کړی ده. افین یو افین. 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 فین. افین یو هغه ربر. 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 دا فین څه ته وایي؟ فین هغه ته وایي پکې ته. فین یوه پکه. فین یوه پکه. پکې ته چې وایي فین. مثال هغسې ربر. دا هم په درس کې مې هم تاسو وایي چې آر یو بي دا یو جوړ کېږي. بي ای آر بیا ویل کېږي. ربر خپله ربر ته وایي.
دغه درس و. که تاسو کومه غوښتنه لرئ یا هم پوښتنه لرئ نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. زه به انشاءالله وکولی شم ستاسو ته زر ځواب درکړم. او که زموږ د درس طریقه مو خوښه شوې وي نو چینل ته سره سبسکرایب او که ویډیو هم خوښه شوې وي نو لایک یې هم کړئ سره. نو تر بل درسه پورې مو الله مل شه.